دي شيعانو علماء داغو يعلم دو خبر براتوكم. حسين كوراني في رحاب كربلاء كتاب كده خبر ده ويدي خبرك الشك نشتي چې دا حسين رضي الله عنه مدق كوفي ولا وجليتي دا د شیعانو خپل کتابونو کې دا خبر اشتي. مرتضى مطهري الملحمة الحسينية كتاب کې وایي دا شیعانو عالم دی. ولا ريب في أن الكوفة كانوا من شيعة علي دي کې شک نشي چې کوفه کې د علي رضي الله عنه ملګري اوسېدو. وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته أو إمام حسين رضي الله عنه چې شهید کړی دی دا دقه کوفه ولا شهید کړی. طب نور څوک رالو بهر نه؟ نور څوک شتي؟ هم دقه خلک چې کنه مسلم ابن زیاد سره خیانت بیا د سره خیانت نو هم دوی وجلی دی. اوس هغه وجل په څه کې دغه کوي په څه پټوي په ماتمونو باندې. په ماتمونو سره غدر او خیانت نه پټېږي. په ماتمونو سره غدر او خیانت نه پټېږي د شیعهګان. خلاصه د خبرې هغه دا ده یو څو خبرې یادې کړئ. ګورئ یوه حسین رضی الله عنه چې به کومه ورځ شهید شوی دی نو دا زمونږ زړونه دردېدلي دي په دې سره ورب الکعبه. او چې کله م دا قصه اورو نو زړونه مو سره ټوټې شي. خو دومره ده چې په دې ورځ باندې ماتم کول په دې ورځو باندې ځان وهل او جړاګانې کول او چغې چغارې کول دا د مسلمانانو شان دا نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب. هغه سړی په موږ کې نه دی څوک چې د غم په وخت کې خپل مخ وهي او خپله غاړه سیري او یا خپلې کپړې سیري دا په موږ کې نه دی. دا شیعهګان روافض چې لګیا دي دا ځان چې په اوسپنو باندې وایي او ځان په چړو باندې وایي دا یو عذاب د الله دی په دوی باندې څه دی مسلط دی. حسین رضی الله شهید شوی دی. آیا د شهید په غم کې به دا چلونه کې او صرف حسین رضی الله شهید شوی دی د پلار نو شهید شوی علي رضی الله نه شهید شوی. او ولې د دې حسین رضی الله نکاح پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وفات شوی په هغه ورځ ولې غم نه کې دوی چې دې ورځې ته پراته دي که نه نو په دې کې د دوی ټول غدر او خیانت پروت دی. خپله قصه پټوي په دغه غمونو کې لکه کله چې ته کور ته راننوځې او یو ماشوم ورانې کړی او چې صرف ورته ته وګورې تا لا خبره شروع کړې نه نو دې شروع په جړه باندې وکړي لا تا ورته څه ویلي هم نه دي او کیدای شي ته ترې خبر هم نه یې چې ده څه کړي دي. خو چې ته څنګه کور ته رانوتې او دې ماشوم ته دې هسې وکتو ته دې لا خبر هم نه او هغه جړا شروع کړه. دې دا جړا په دې کې چې خپل یو څه کار یې وران کړی د هغه پټول غواړي نو چې په دې په جړا سره هغه پټ شي. دا د دې روافضو شیعهګانو حال دی. او زمونږ نه ماشومانان جوړ کړي دي چې لکه مونږ جو په حقیقت نه یو پوه په تاریخ نه یو پوه. دا چې کوم جاهلان دوی ته ناسي هغوی به د دوی نه متاثره شي. خو الحمدلله مونږ د دې نه متاثره کیږو. زمونږ موقف هغه دا دی د اهل سنت والجماعت حقیقي اهل سنت والجماعت د اهل حدیث و سلفیانو هغه دا چې حسین رضی الله عنه سره ظلم شوی دی. حسین رضی الله عنه چې چا م وجلی دی او چا م شهید کړی دی په هغوی باندې د الله لعنتي. حسین رضی الله عنه زمونږ د زړه ټوټه وه. حسین رضی الله عنه زمونږ د زړه ټوټه ده. خو په دې ورځ باندې غمونه کول دا د اهل بدعو کار دی. په دې ورځ باندې خوشحالیانې کول او مټایانې تقسیمول دا هم د اهل بدعو کار دی. موږ خفه یو خو د خفګان طریقه دا نه ده چې موږ څه چلو کوو موږ روډونو ته راوځو غمونه وکړو جړاګانې کوو ویر ماتمونه کوو. نور ولې صحابه کرام نه دي شهیدان شوي؟ د حسین رضی الله عنه غوره نه دي شهیدان شوي؟ عمر بن خطاب رضی الله عنه په محراب کې نه دی شهید کړی شوی؟ عثمان بن عفان نه شهید کړی شوی؟ علي بن ابي طالب نه شهید کړی شوی؟ نور صحابه کرام بېشماره نه دي وجلی شوي؟ او داسې چې موږ کینو دا ماتمونه کوو نو دا به کومه ورځ موږ ماتم کوو. الحمدلله زموږ په شریعت کې دا ماتمونه
دا نشته او نه د دې څه فضیلت شي. دا ټولې دروغ کیسې دي دوی چې اکثر بیانوي. وایي د اوبو یوه قطره نه وه، اسمان په هغه ورځ جړل او ځمکه یې جړل او د ښځو سره والعیاذ بالله. وی بیا یزید وایي چې د ښځو سره وله زنا وکوي او دا ښځې وله ټولې راوستې. دا یاده کوي دا خبره چې د یزید د حسین رضی الله عنه په قتل کې لاس نشته. دا موږ د یزید دفاع نه کوو. ګورئ دا زه دې دپاره نه یم چې د یزید دفاع کومه، دا زه دې دپاره ویم چې دا حقیقت دی. حقیقت به وی زمونږ د حسین رضی الله عنه سره ډېر محبت دی د یزید نه. یزید د صحابي زوی دی، تابعینو کې راځي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی دی، صحابي دی. موږ د دې سره ډېر محبت کوو، خو حق ته به حق وی، دروغ خو نشي ویلی. که د یزید په دې قتل کې لاس هغه نشته. یزید صاحب څه کار کړی دی چې عبیدالله بن زیاد یې لېږلی و د دې خبرې د ختمولو دپاره چې دا څه قصه روانه ده ته ورشه وګوره چې حسین رضی الله عنه څه غواړي. صرف دې دپاره لېږلی و. حسین رضی الله عنه هم جاښه نه غوښته، خو دا وایي ما پرېږدئ زه ځم یزید پسې شام ته. خو دغه خبیث پرې نه ښه عبیدالله بن زیاد. نو قصه چا ورانه کړې ده؟ عبیدالله بن زیاد. یزید په کوم ځای کې دا امر کړی چې لاړ شي حسین رضی الله عنه شهید کړي، بلکې د هغه مبارک په صحیح سند سره دا ثابت دی چې کله ورته پته ولګېده چې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی نو انتهایي ژړلي وو، انتهایي ژړلي وو او د هغه کور والی ټول راغوښتي وو او د هغه ټولو عزت او قدر کړی و د هغه زنانو، او بیا ورسره خپل کسان ملګري کړي او خپلو کورونو ته یې واپس لېږلي. دا دروغ دی د تاریخ چې جنکو سره وله زناګانې وکړه او سرونه یې د ټولو نه پرې کړه او سرونه یې وله په غشي کې ننویستي او غشي د شام په کوڅو کې ګرځول او تاوال راتاول. دا ټول دروغ دي، په دې کې څه حقیقت هغه نشته. نو د یزید په دې قتل کې رحمه الله د هغه په دې قتل کې لاس نشته. نورې مسلې د یزید سره تعلق ساتي د هغې ځان له مسله ده، خو صرف واقعه د کربلا خلاصه دا یاده کوي چې ټول کار چا وران کړی دی؟ د عبیدالله بن زیاد او بیا شمیر، د دوی دا کار وران کړی دی. او د ټولو نه غټ چې چا کار وران کړی دی هغه څوک دی؟ هغه کوفې والا دي چې حسین رضی الله عنه راوغوښتو، راویویستو او بیا یې څه چل وکړو؟ بیا غدر او خیانت وکړو، د هغه نه شاته شو. نو دا مختصر ما تاسو ته د کربلا د میدان یو تصویر پیش کو، خو په ډېر مختصرو الفاظو کې. او که چېرته الله موقع راکړه نو انشاءالله د دې نه به درته ښه په تفصیل سره بیان کو. الله سبحانه وتعالی دې هغه ظالمان تباه و برباد کی په آخرت کې، او الله دې وله د عذاب قسمه قسم نمونې ورکي څوک چې د حسین رضی الله عنه په شهادت او په قتل کې شریک و. او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ملاقات ته حسین رضی الله عنه سره وکړي په جنت الفردوس کې. او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ زړونه هغه صحابه کرامو ته، هغه تابعینو ته، د دین مشرانو ته دې الله زمونږ زړونه همیشه صفا ساتي. او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دین د مشرانو په نقش قدم روان کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.